د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې امنیتي ځواکونو د حیواني درملو هغه تقلبي کارخونه کشف او وتړله چې له څه وخت راهیسې غیر معیاري درمل جوړول او د خپل کار پراختیا په موخه به د بهرنیو هیوادونو سټیکرې پرې لګولې. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي له دغې کارخونې شاوخوا 3500 کارټنه غیر معیاري درمل هم ضبط شوي دي. کشفي او امنیتي ارګانونو په همکارۍ او همغږۍ نن موږ دلته یو فابریکه د دواسازۍ کشف شوه چې په دې کې تقلبي دواګانې او هغه دواګانې چې په معیار برابر نه وي او لیبل پې لګولي د امنیتي او کشفي ارګانونو په همکارۍ او همغږۍ ونیول شو. بلخوا د مالدارۍ د برخې روغتیا پالان هم دغه ډول غیر معیاري او تقلبي حیواني درمل د څارویو د روغتیا لپاره په زیان بولي. د دوی په وینا دغه ډول درمل د فارم لرونکو او مالدارانو څاروي تلف کوي او درانه مالی زیانونه ورته اړوي. حتما په مالونو باندې په حیواناتو باندې او په چرګانو باندې غلط تاثیر کوي چې په نتیجه کې دهقانان او هغه مالداران چې د چرګانو فارمونه لري او یا هم د لایف سټاک برخه کار کوي د هغوی مالونه تلف کیږي او یا هم د منځه ځي چې دا په مالدارۍ باندې یو ډېر لوی تاثیر غورځولی شي. ورته مهال د دغې کارخونې مسؤل هم اعتراف کړی دی، وایي چې دغه تقلب یې له تېرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې ترسره کاوه. فابریکه هم چې جوړه کړې وه د دې کې حیواني دوايانې جوړولې د چرګانو دپاره او دغه فابریکې کې موږ دوا جوړول او خارجي سټیکر به هم پرې لګولو. په دغه کې بس موږ تقریبا دغه 3 کاله 2.5-3 کاله کېږي چې کار کوو او به دغه امنیت خلک راغلل او موږ یې ونیولو. د دغې کارخونې په تړاو امنیتي ځواکونو 3 تنه هم نیولې چې د مسؤلینو په وینا تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. امنیتي مسؤلین وایي د تولید او خرڅلاو پر وړاندې مبارزه جدي ده او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د تقلب پرمټ هیوادوالو ته مالي او ځاني زیانونه واړوي.